په فراه، بلخ، میدان وردګ، پکتیا، بادغیس، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې 9 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سترې محکمې د مرکزي تمیز عالی ریاست اړوند جزا دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 298 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز عالی ریاست اړوند نامه امنیت دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 98 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز عالی ریاست اړوند نظامي منصوبینو دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 33 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز عالی ریاست اړوند مدني دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 1129 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز عالی ریاست اړوند تجارتي دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 259 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالی ریاست اړوند جزا دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 225 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالی ریاست اړوند عامه امنیت دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 15 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالی ریاست اړوند نظامي منصوبینو دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 190 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالی ریاست اړوند مدني دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 119 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالی ریاست اړوند تجارتي دیوان د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 1 دوسیو ته رسیدنه کړې ده او د هرات ولایت د حقوق او امریت په یوه میاشت کې 15040 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده.